ملګرو په دې هیله چې ټول به ښایسته یې. میراجالدین شینواری میراج خان سکلز یوټیوب چینل کې یو ځل بیا نن موږ په بینانس باندې دویمه ویډیو کو. په تیره ویډیو کې موږ تاسې په بینانس باندې مختصر خبره کړې وه چې په بینانس کې موږ څنګه کولی شو چې پیسې ورته راولګو یا اخیستل او خرڅول پکې وکړو. خو په نن ویډیو کې زه ډېر زیات ضروري څه تاسو ته معرفي کوم چې هغې نه مطلب دی OCO. دا ډیره زیات ضروری ده په سپاټ برخه کې. هغه کسان چې په بینانس کې اخیستل او خرڅول کوو په سپاټ برخه کې کار کوي، هغوی دپاره OCO چې دی ډېر زیات ضروري ده. یعنې کوم کسانو چې دا نه وي زده نو دا داسې مثال لري چې لکه بیخي د هر سره نه خبره وي او د خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي. نو OCO ډېره زیاته مهمه ده. د OCO څخه یو مطلب دا دی چې زه نه غواړم چې زیات تاوان وکړم. نو OCO د دې لپاره کول کېږي چې نه غواړم زیات تاوان وکړم. هم د دې لپاره هم کارولی شو چې زه غواړم ډېره ګټه وکړم. OCO د دې لپاره کول کېږي او زه غواړم چې ډېر تاوان ونه کړم. د دواړو لپاره چې موږ OCO چې دی استفاده کولی شو. نو را درو موږ په تېره ویډیو کې ویلو چې څنګه کولی شو یو کوین واخلو. زه راځم دلته مارکیټ ته. په مارکیټ کې مونږ راځو دلته مارکیټ کې چې کله مارکیټ باندې ما کلیک کړو دلته بره چې کوم سرچ تاسو ته ښکاري تاسو کولی شئ له چا څخه تاسو سیګنال ترلاسه کړی دلته تاسو یو کوین سرچ کړی سي ده په بره په دې ځای کې تاسو کولی شئ یو کوین چې دی هغه سرچ کړی. په دې ساحه کې تاسو کولی شئ یو کوین سرچ کړی. سمه ده. یو کوین دی لکه ما سره دا یو کرنسي ده VGX په نامه کرنسي ده. صحیح ده. نو په دې باندې زه کلیک کوم. چې کله ما کلیک په وکړه نو زه به انشاءالله مختصر ویډیوګانو کې دغه هر څه لکه مطلب دا شیان ټول به دا انشاءالله زه تشریح کوم. راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ د ټیکنیکل انالیست چې څومره د بینانس دی هغه به انشاءالله مکمل تشریح کوو. بار بار وي ویډیوګانو. نن راځو موږ په OCO باندې خبره کوم. دلته راځم دغه کوین دی، زه دا کوین ما اخیستی دی، زه راځم سیل ته. صحیح شو. لومړی به تېره ویډیو کې ما د بای اپشن ښودلو خو بیا به درته وښیم. صحیح ده. اوس راځو دغه کوین موږ تاسې اخلو. صحیح ده. دغه کوین ما واخیست په بازار کې قیمت د دې کوین چې دی هغه 0.1815 په بازار کې به کوین قیمت تاسو څنګه معلوموي. ګوره دلته چې دا قیمت وینئ په دې ځای کې دا قیمت چې دی دا د بازار قیمت دی. صحیح ده. او دلته دغه قیمت دې ځای کې شو. صحیح شو. دغه کوین دی زه د څو پیسو اخلم لکه مثال دلته ورته لیکم زه د $10 دا کوین اخلم. صحیح ده. $10 څو راځي 100 راځي. صحیح ده. دا کوین چې دی ما واخیست. دا کوین تیار ما سره شته دی، ما اخیستی دی. زه راځم سیل اپشن ته. کله چې په سیل اپشن باندې ما کلیک کړو دلته راځي موږ سره لیمیټ. صحیح ده. OCO به موږ چېرته پیدا کړو. ګوره لیمیټ ځای کې لیمیټ یې په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې تاسو کلیک وکړو تاسو سره لاندې په اخره کې راځي OCO. صحیح ده. په دې OCO باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په OCO باندې تاسو کلیک وکړو نو دغه کوین خو ما سره تیار یو اتیا دی. صحیح شو. نو ما سره تیار اخیستی دی. OCO موږ څنګه لګولی شو. نو ګورئ په OCO کې موږ سره درې مهم اپشنونه دي. صحیح ده. یو دی پرایس. صحیح ده. او بل دی سټاپ او بل دی لیمیټ. په دې ځای کې تاسو وینئ دغه درې چې دي موږ سره دي په OCO کې. OCO موږ چېرته په سیل کې استفاده کوو. صحیح ده. ګورئ دلته موږ سره دي درې اپشنه. صحیح شو. اوس دغه کوین دی دغه کوین ما یو اتیا اخیستی دی. د دې په بازار کې اوس قیمت چې دی 0.1888 د دې کوین قیمت دی. زه دلته ورته لیکم په لومړي پرایس کې که چېرته دې کوین قیمت 0.20 ته جیک شو 0.20 ته جیک شو ما ته خرڅ کړه. صحیح لوډ قیمت مې دا ورته وټاکه. په سټاپ پرایس کې څنګه موږ لیکو که چېرته د دې کوین قیمت 0.1850 ته راښکته شو. صحیح شو. دغه کوم کوین چې دی. صحیح شو. دا کوم کوین چې دی که چېرته د دې کوین قیمت 0.1850 ته راښکته شو. اوس خو بازار کې قیمت چې دی 18.8 دی. صحیح شو. که چېرته دا کوین 0.1850 ته راښکته شو ته یې ما ته په 0.1845 کې خرڅ کړه. صحیح شو. او څومره خرڅی مطلب دلته ورته لیکي چې د دومره ډالرو خرڅوم په دې لاین ځای کې ورته لیکي په دې ځای کې که نه مطلب ورته لیکلی شي چې دغه کوین دومره ډالرو خرڅوم په دې ځای کې ټوټل لیکلی شي. نو څومره خرڅوم زه ټول خرڅوم. صحیح شو. ګورئ اپشن شو. OCO کې مونږ دوه ډلې لګولی شو. په لومړي کې چې تاسو ته ښکاري په لومړي اپشن کې مونږ ورکړل چې زه غواړم چې دغه کوین چېرته قیمت 0.20 ته لوړ شو ته یې ما ته خرڅ کړه که زه آفلاین یم که آنلاین یم. صحیح شو. دی هغه لوډ پرایس شو لوډ قیمت شو چې تاسې لیمیټ ورته وټاکئ چېرته دې ته دا کوین ورسېد دې ریټ ته نو ته یې ما ته خرڅ کړه. صحیح شو. په دویم اپشن کې چې دلته موږ تاسو سره ښکاري دلته لیکلي سټاپ لیمیټ. صحیح شو. په سټاپ کې موږ ورته لیکو که چېرته دغه کوین 0.1850 ته راښکته شو نو ته یې ما ته خرڅ کړه. په دریم اپشن کې موږ ورته ولیکل چې 0.1815 کې دغه کوین ما ته چې دی خرڅ کړه.
صحیح شو. څومره کوین دی؟ 1 کوین دی د $100 دی، د تقریبا د 18.19 کوین قیمت لري. اوس ان شاء الله پوه شوي به یاستئ. په لومړي اډر کې مونږ ورکړه، اوس یو د دې لپاره استفاده کیږي چې دغه کوین دی اوس مهال قیمت دی مطلب 18 دی، بیا درته تشریح کوم. صحیح شو. 18 دی. ما ریټ ورکړه په اوس یو کې که چېرته د دې کوین قیمت ورسید 0.20 ته ماته خرڅ کړه په لوډ قیمت کې. که چېرته دغه کوین ښکته راغی نو ته یې ماله په 0.1850 کې په 1850 ته چې کله راورسید. صحیح شو. دلته ګورئ 1850 ته په دې کې 1850 دي. صحیح شو. دا ستاسو ته دروغ یم. 1850 ګوره دې کې 1850 دي. که چېرته دغه کوین قیمت 1850 ته راورسید ماته دی کیو ته ماته راوړه. صحیح شو. دی کیو ته به ستاسې دغه ریټ راوخیږي او په 18.45 کې په 0.1845 کې به ستاسې کوین دلته ایډ شي او ستاسې کوین به چې دی خرڅ شي. صحیح شو. زه راځم په سیل VGX باندې کلیک کوم. صحیح شو. دو اردره په یو وخت چې دی دلته ورته ولګېدي. صحیح شو. نو ګوره یو اردر دا شو، ټیک شو، او یو اردر دا شو. صحیح شو. په لومړي اردر کې مونږ که چېرته کوین پورته روانو بازار کې بره قیمت خد نو مونږ ته به په 0.20 کې خرڅ کړه. صحیح شو. که چېرته دغه کوین قیمت ښکته راغی 18.50 ته راورسید. صحیح شو. نو دغه کوین به دلته زموږ به دغه کوین چې 18.50 ته راورسید دغه کیو آر ته به چې دی راوخیږي. صحیح شو. د خرڅلاو کیو آر ته به راوخیږي. صحیح شو. او په 18 دلته مونږ ورته لیکلي دي په بل ځای کې پوه شوې 18 په 0.1845 کې به دغه کوین چې دی مونږ ته خرڅ. نو اوس یو مونږ د دې لپاره استفاده کوو چې مونږ ډېر زیات تاوان ونه کړو او همدارنګه چې دی مونږ چې دی ډېره ګټه وکړو. اوس صحیح شو. اوس دا خو یو اردر ما ورکړ، اوس دغه کوین بازار کې بره روان دی، ما خو دغه اردر ورکړی دی. صحیح شو. خو دغه کوین چې دی په بازار کې بره روان دی. صحیح شو. نو مونږ به څه کوو؟ را به شي همدغه اردر به کینسل کړي. صحیح شو. اوس به کوین بازار کې بره روان دی، را به شي اردر د چې کله کینسل کړه دلته به ورته ولیکي اوس کوین بره روان دی، دلته به بیا ورته ولیکي چېرته بیا انلاین شي. صحیح شو. دلته به ورته ولیکي چېرته 0.25 ته ورسېد بیا راته خرڅ کړه ځکه کوین بره روان دی. دلته په سټاپ لیمیټ کې ورته ولیکي چې مطلب اوس خو قیمت بره دی که نه، ته به بیا ورته ولیکي که چېرته 0.20 ته راورسېد د دې کوین قیمت په مارکیټ کې مطلب بره به تللی 0.23 یا به 21 که نه دغه 0 نه به بري. نو که چېرته بېرته ښکته راټیټ شو ماته خرڅ کړه. یعنې په دویم اډر په دریم اډر چې تاسې ورکوئ بیا به تاسې تاوان نه کوئ. بلته به سټاپ لیمیټ دلته به ورته ولیکئ چې مطلب بیا ماته خرڅ کړه په 0.1950 کې بیا ماته خرڅ کړه څومره ټول. صحیح شو. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې اوس یو اډر چې دی استعمال کړئ. نو په دې هیله چې تاسې به پرې پوه شوي یاستئ. که بیا کومه پوښتنه وه کولی شئ کمنټ کې راڅخه وکړئ. همدارنګه په د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زما د واتساپ شمیره هم شته دی، واتساپ لینک هم شته دی، واتساپ ګروپ او همدارنګه د ټلګرام چینل لینک هم شته دی. کولی شئ دواړه جوین کړئ. مننه.